الرحمن الرحیم قدرمنې تاسو وایئ چې دا خط نن رچک شوي دي ووره شوې وه په نیزې نرۍ میش ګډی نه ورسره ختلی میش دا چګه ټویټه کې راوښتي دا افغانستان کې نن میش جرګه وکړله پس کې د امارت اسلامي د وزیر سرحدات جان محمد سره میش جرګه وکړله پس کې کښلې کمیټې جوړه کړه هر څه سره ورغللي پانه بعد افغانستان حکومت ورچک شو په دا ننازي کې جرګه وکړله پاکې میش نه ور پرېښولي خپل حکومت سره اکشن وسته دا پوست پیاوړی د 24 بریګیډ کمانډر هم ورته نوست و ده ورته وویل د هېڅ کسون چې دا دوه کسون میش ته حاضر کا چې یو عجب ګل افغانی دی چې په باندې کې پنډېږي یو فیض الله کاکا خیل دی چې 18 لارې کولا یې خرڅه کړې دو چې دا دوه حاضر کا دا پاکستان خو میش ته یایي چې زه سوپر پاور یم او دا دوه نشي حاضرولی دی وایي چې موږ ته قانون اجازات نه روکوي دا د مو د انګورو د ځوانو چې نن په جلینا کې دي ورک دي تو ته کوم ځای کې قانون اجازه درکړی دی د مو چې نن عدالت ته نه پیش کوي ویډیو په جوړوي تو ته کوم عدالت اجازه درکړی دی د مو په ځوانو یې لاوړه پورې والي دي کوم قانون اجازات ورکړی دی خدا په سوچه سمجه منصوبه دو په یورې په ونه کې په ولسي پاسون کې په تو یې یورې غال ډاکو مسالت که چې تو ته و چې مو ته ټیک سره ورا منصوبه یې ناکامه کړه اچھا ناکامه کړه دغه ولسي پاسون سیاسي خلک دغه ځوانونه ناکامه کړه بل د میش د ونه پریس کلب صحافیونه ناکامه کړه چې حقیقت یې ورته وویلل د په ځون دیوالونه بدل کړي دي په ځل که تیاري پیدای په ځون لګوي ته منډه که کمره ته ور وخېږه بریګیډ ته ور وخېږه په دا انګوره ډکې پنکي ته څوک نه څملي دا ایسي ته څملي ویله چې د مو مخ خرابېږي په میش داسې حکمرانون مسلط شوي دي غلام خان ته لور شه 400 لارې درېمي په ورځ کې 400 لارې درېمي انټري یې واکنه یوه دی پاروډ باندې درېمي په غلام خان لوړه شي په تورخم لوړه شي واپس بیا درېمي څه مشکلات نشته هلته د موډې ورونې یوه میاشت یې مخه احتجاج کړی و چې مو ته په انټري کې مشکلات آی ولې په انټري کې مشکلات آی خو تو بېروزګاره کوي تو نشتمنوي چې ته پوډري شې ته ډاکو شې چې د مو ته قتل کو دغه د پوره دا ترغلي آرمي چیف ته میز لیټر کړی دی او په پاکستان کې چې ځون ته یایي چې وزیر اعظم دی جوړوي صدر دی جوړوي جج دی جوړوي د خدای دعوا ده کړې دو اته مې لیټر کړی دی دا پوست نیوزمان چې یوره رغلی دی یې چا سره جرګه کړې دو انګوره د خلک چا سره د کمانډر جرګه کړې دو نه دو کړې که نه میش دا یایي په لمانځنه بعد زه اوس مشرونو ته څه مشرونو سره خبره که د علما سره خبره کمه هوټل ولې سره که د دیکاندور ولې سره که ایجنټ سره یې کمه بله یوه د توسته عام خبره درته که چې ډي سي ای سي یې ځکه نرسي چې دی په چار کې په لارې 400 روپۍ ته ته وردرېمي په مو ته وردرېمي د لنګر ابو دی دی په ګمل کې د ډاکې لارۍ نه 1000 روپۍ وخلي پاکې خلک ورګاډ دی د میژه مزی ورګاډ دی اولته یې وخلي په ورځ دی 100,000 روپۍ جوړوي یایي چې خپل الیر د خلوصه دو بل چې د میژ افغانی که میش سلیمان خیل ورور هلته وره مو سره میش دی شناختي یې شته هر څه شته ورسره میندور یې شرکه هندیه پرېږدي د هغه بیا نه راپرېږدي میش په ورځ د سلیمان خیل ته یایه چې په کوم ځای کې میشت یې که په نیزې نرۍ یې که په کوم ځای وشپېشین په لمانځنه بعد څومره ورسوه پس چې که سرداري ضلعي عمل میش پیش کوي 3 ډیپیوګون په مو تېر شول عتیق وزیر تېر شو اته مې د عجب ګل کیسه کړې وه بشیر مروت په میش تېر شو اته مې د عجب ګل کیسه کړې وه ویسه فرمان الله ډي پي او وردګ چې د دیر دی اته میش دا کیسه کړې دو 5,000 پاکستاني امریکا ته ورکړل د پاک پوځ ورکړل په $5,000 باندې یو د کراچۍ اسامه یې په خرڅ کړ یخته پرې چلاوله بیا دی دا دوه کسې افغانستان ته نشي ورکولی دا امارت اسلامي ته دغله نشي ورکولی خو دا تو ته یوه منصوبه جوړه دو په دا نه کاروبار نه میش کاروبار نه دی په چار میش ته لارۍ نه دو په چار چې خلکو یایي چې دا غیرت یې وکړه چې په میډیا خروجي چې باډر باندې په لمانځنه بعد دا اسلحې مله جوړوي
لکه څرنګه ملا خبره وکړه لیومیش په هریپور کوي یو د میش لاشینه التبار شوي صحیح دو دا توغندر درېمي په غلطه ډاکو ګونتو می شکست ورکوي زه په ورن میډیا اداره ولته وایم چې څلور دمو ډي سي نوستای ای سي نوستای اډیشنل ای سي نوستای اډیشنل ای ډي سي نوستای خو هغه ته خپل ریپه درېمي د کمال روډونه دغه جارنا درېمي نن زه ټي ام ولته وایم چې تاریخ نه وخلې زه ډور ته د الفاظ وایم چې روشه خپل باډر ته څومره ورسوه بیا د بل ورته تنبیه نه غواړم چې زه افغانۍ رخلوص که بل رخلوص که تنبیه د بیا نه غواړم داس کلک ورسره دارې لکه څرنګه چې دا یو کول دغه ایجنټ دغه کاروباري هېڅ خبره نه دو کړې چې موږ ته افغانۍ رخلوص که موږ یې ځکه نه کړه چې ته په افغانستان باندې وې موږ یې تو سره شانه بشانه ویلوړي بل د پانډي ورته داسې وایم 3,500 پانډیون دي که نه دي په چار کې 3,500 چار کو چې چا نمبر وي نن د ماشومه پر غونډه لارې وشي کسټم وشي حسابونو د جی ډي باندې وي کسټم ول خپل ورکشيني بل ډول تکشيني اده جار ولته داسې وایم چې داسې څومره ورسوه لکه زه چرغله یې دلته نوستیو پاتې که د مو تو مشترکه په څوبادو چې تو ته پر څه لارې تللی 10 لکه ریپو د جوړولی تو ته ویګو ته غلا پې وکړه تو چینا په یوړه بس کې چینا په 4,000 وه نن په دا نیوزمن حکومت کې په 8,000 روپۍ دو داس درته وایم خاتم ته یې سید امین ته یې د مشرون ته یې